د پښتنو ژغورنې غورځنګ بیا څه کول غواړي؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. څو شېبې وړاندې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غړو اعلان وکړ چې نږدې 4 ورځې به وروسته به د فبروري پر 14مه نیټه د پاکستاني ریاست پر ضد په ډر اسماعیل خان سیمه کې ستره جلسه جوړه کړي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ یاد لویه غونډه به د منظورو پښتون او د دې غورځنګ د نورو غړو د ازادېدو په ننګه او د ریاستي ادارې د جبر ظلم پر ضد په ډر اسماعیل خان سیمه کې وشي. څو شېبې وړاندې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر داوړ هم په خپل ټویټري پاڼه او فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د فبروري پر 14مه نیټه د لودوی سره په دغه جلسه کې ګډون وکړي. محسن داوړ پښتنو ته په پیغام کې وویل لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د پی ټی ایم قائد مشر منظور پښتون د ریاست له لوري گرفتار شوی ده او داسې نور ملګري هم گرفتار شوي دي چې د دې ټولو نیولو خلاف به د پښتنو ژغورنې غورځنګ بله غونډه هم وشي. محسن داوړ زیاتوي په دغه غونډه کې به د ریاست له لوري په پښتنو د روان جبر او ظلمونو خلاف د پښتنو ژغورنې غورځنګ د دې میاشتې پر 14مه نیټه په ډر اسماعیل خان سیمه کې لویه غونډه وکړي. داوړ په خپل پیغام کې له ټولو پښتنو غوښتی دي چې په دغه تاریخي او پراخه غونډه کې د ګډون وکړي او په شاوخوا سیمو کې د خلک هم د جلسې لپاره خبر کړي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ بل غړی ادریس پښتین هم خبر ورکړی ده چې د دوی غړي نن مازدیګر په بنه کې سره راټولیږي او د راتلونکي جلسې لپاره به په خپلو پلانونو سره خبرې وکړي. د دغه جلسې رسمي اجازه هم اخیستل شوې ده او د پی ټی ایم غړي او پلویان به د پښتنو په سیمو کې کور په کور دکان په دکان بلکې په ښارونو کې ګرځي او د دغه جلسې ته خلک د دعوت بلنه ورکوي. محسن داوړ په داسې حال کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د راتلونکي جلسې خبر ورکوي چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون لا هم په زندان کې ده او په 4مه مقدمه کې ضمانت لا نه دی منظور شوی. منظور پښتون د غونډې لپاره په پلان شوي همدې ډر اسماعیل خان سیمه کې 2 اونۍ وړاندې د ریاست له لوري په دې تور ونیول شو چې ګواکې د پوځ په خلاف یې څرګندونې کړې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي منظور پښتون قوم ته د حق غوښتلو په جرم د ریاستي ادارې له لوري نیول شوی ده نه د ریاست خلاف په څرګندولو باندې. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې په لر او بر پښتنو باندې غږ کړی ده چې تر هغه پورې د خپلو غونډو او احتجاجونو ته دوام ورکړي څو پورې چې د ریاست منظور پښتون خوشی نه کړي. د پی ټی ایم مشرانو پر وینا د پاکستاني ریاست دا ډول کارونه به د دوی حوصلې ماتې نه کړي بلکې لا به نور پرمختګونه ورکړي. دوستانو ستاسو د محسن داوړ دې خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ د خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.